في قبره ثعبان اسمه شجاع الاقرع. او دریم عذاب د قبر بیا دا وي چې خدای تعالی به یو پک مار پر مسلطه کړي، د هغه نوم به شجاع الاقرع وي. عیناه من النار، سترګې به د اور وي د دې مار. واظفاره من حدید، نوکان به د اوسپنې وي. طول كل زفر مسیرة یوم، د هر نوک اندازه به د یوې ورځې مزل وي. دغسې مار به الله په قبر کې ورته مسلطه کړي. یکلم المیت فیقول انا شجاع الاقرع، خبرې به وکړي د دا مړي سره. دا مار به ورته وایي زما نوم شجاع الاقرع دی، یعنې پک مار یم او ډېر سخت عذاب او نوکان مې دي. وصوته مثل الرعد، او اواز د دې مار به په مثال د تاله وي. کتاب وایي په دا حدیث کې راځي. یقول امرني ربي، زه خدای امر کړی یم دا بېدینه بې لمانځه ته به ووایي چې ان اضربوک علی تضیع صلات الصبح الی بعد طلوع الشمس، په ضایع کولو سره د سهار د لمانځه چې به پروت وې ټنګ لکه خر بیده به وې، د دغه لمانځه څخه به دې زه په عذابوم بعد طلوع الشمس، تر هغه وخته چې لمر راخیږي. په دا نوکانو به دې چیچم. واضربوک علی تضیع صلات الظهر الی العصر، د ماپښین د لمانځه د ضایع کولو په وجه به دې زه چیچم د مازدیګر تر لمانځه در وخته. واضربوک علی تضیع صلات العصر الی المغرب، د مازدیګر د لمانځه د ضایع کولو په وجه به دې زه وهم و چیچم د ماښام تر لمانځه پورې. واضربوک تضیع صلات المغرب الی العشاء، د ماښام د لمانځه د وخت څخه به دې زه چیچم ووهم د ماخوستن د لمانځه پورې چې تا د ماخوستن لمونځ نه کاوه. واضربوک علی تضیع صلات العشاء الی الفجر، د ماخوستن د لمانځه د ضایع کولو په وجه به دې زه په قبر کې چیچم تر سهاره پورې، یعنې 24 ساعت تر ورځې تر قیامته پورې به دا مار ورته مقرر وي او په دا نیشو به یې وهي چې هر نوک به دومره غټ وي چې د یوې ورځې مزل په حدیثو کې راځي، په دا صحیح کتاب کې نوشته دي چې د یوې ورځې مزل انسان کوي کم ځای ته رسېږي، یعنې دا نوک به دومره اوږد وي. فكلما ضربه ضربة يقود في الأرض 70 ذراعا، چې دا هر نیش وغورځوي کتاب وایي دی به 80 ګزه په مځکه باندې ننوځي په دا قبر کې. فلا يزال في القبر معذبا إلى يوم القيامة، همیشه به دغه عذاب تر قیامت تر ورځې پورې و دغه بېلمانځه به په قبر کې ورکول کېږي. واما التي تصيبه عند خروجه من القبر، کوم چې بعد قبر څخه عذاب ورته متوجه کېږي في موقف يوم القيامة، فشدة الحساب، فورز د آخرت به حساب سخت وي. وسخط الرب، خدای به ورته په غضب وي. ودخول النار، او داخلېدل په دوزخ کې. فإنه يأتي يوم القيامة، فورز د آخرت براسي بېدینه بېلمانځه. وعلى وجهه 3 أسطر، پر تندي به 3 نوشتي وي. مكتوبات أسطر الأول يا مبدع حق الله، اوله لیکه دې پر تندي دا نوشته وي چې ای ضایع کاره د خدای تعالی عز وجل د حق د خدای د فریضې ضایع کاره. السطر ثاني، دوهمه لیکه دې پر تندي باندې نوشته وي یا مخصوص بغضب الله، ای د خدای په غضب سره مخصوصه. وثالثو کما وضعت فی الدنیا حق الله، لکه څنګه چې په دنیا کې دې د خدای حق ضایع کړی و، د خدای فرض لمونځ ضایع کړی و. فیئس اليوم انت من رحمة الله، نا امیده څه په نن ورځ کې چې د قیامت ورځ د خدای تعالی عز وجل د عذاب څخه، د خدای تعالی عز وجل د رحمت څخه نا امیده څه. دا عذاب د هغه چا دپاره دی چې په لمانځه کې سستي کوي. روي انه علیه السلام قال من ترك الصلاة حتى مز وقتها ثم قضى أوذب في النار حقبا والحقب 80 سنة وسنة 360 يوما كل يوم كان مقداره 1000 سنة. علیہ السلام فرمائی څوک چې یو لمونځ قضا کړي اگر که یې قضا هم راوي، خلکو دا دلیل و استدلال نیسي چې د سهار لمانځه پورې به چې زه په د شپې په هر شي باندې اخته وم هغه به کوم، سهار پر لمانځه باندې به بیده یم، لمر چې راتود سو چې لمر تود کړلم راکښېنم به بیا دې قضا راوړم. علیه السلام وایي که چا لمونځ قضا کړي او قضا یې هم راوړله، یو عقب عذاب په دوزخ کې ورکول کېږي. عقب 80 کاله دی او یو کال یې 360 ورځې دی او یوه ورځ یې مقدار د 1000 کالو د دنیا لري، لکه دا زموږ د دنیا د 1000 کالو. یو عقب 80 کاله، یو کال 360 ورځې د آخرت، یوه ورځ یې د هغه د 80 کالو څخه یا د 360 ورځو څخه زموږ د دنیا 1000 کاله کېږي یوه ورځ. هم د دغه حساب څخه د یوه عقد مقدار 2 کروړه او 8 لکه کاله کېږي په عذاب به خدای تعالی عز وجل هغه سړی ګرفتاره کړي
چې لمونځ قضا کړي او بېرته قضا راکړي. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. الله وایي خرابي دي هغه کسان لره چې د خپل لمانځه څخه بې پروایي کوي. کوم چې عادت د منافقانو دی چې نه د وخت د لمانځه او نه د خود لمانځه پروا او براعت ساتي، نه د جماعت او نه د لمانځه. موږ منظوره پر څنګه طریقه باندې کوو؟ زموږ منظوره تاسو ته معلوم دي. په ډېرو انسانانو کې دا لمنځونه پر هغه خپله صحیح طریقه باندې لمنځونه مو نه دي زده. ډېر خلک وپوښته شکل لمنځونه نه دي زده. په شرمېږو یو ملا ته نسو کښېنستلی چې موږ دا لمونځ به تا د څوک یا ملا صاحبه ما ته سپین زر راغلی دي لمونځ یې راته تېر کړی. په دغه درته وایم چې د اکثرو لمونځونه نه دي زده. چې لمونځ یې نه دي زده که یې لمونځ بیا څه رقم. شرطونه د لمانځه نه دي در معلوم، پر لمانځه درېږې څنګه. د جماعت فضیلت او د جماعت تقوالی او وعید د عذاب د هغه سړي چې جماعت ترک وي هغه نه در معلوم. لمونځ څنګه کوي؟ په کور کې لمونځ صحیح کېږي؟ چې اذان سړی اوري په دکان کې لمونځ صحیح کېږي؟ د ټولو علماو څخه پوښتنه وکړي، زه پر منبر باندې درته وایم هغه سړی چې اذان واوري او هغه شرعي عذر چې په کتابو کې راسل شوی دی هغه ونه لري او دی په کور کې لمونځ وکړي، په دغه کتاب کې دا لمونځ راڅخه صحیح شي. نو چې لمونځ یې ونه کړي نو خو بیا لمانځه سنت دی. دې سړي ته به زه څنګه سبا غوڅه ورکوم؟ دا خبرې وروسته راځي. ما د سپین ږیري څخه پوښتنه کړې ده، ما ته راغلی دي چې ته به لمونځ ورته کېده. ووایه لمونځ څنګه؟ سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک. دا سپین ږیری ما ته وایي. الحمد لله ورب العالمین مادر امام مالک یوم الدین. دا زموږ منځونه دي، د سپېږیرو انسانانو منځونه مو هم دا رقم دي. وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویل واد فی جهنم. یو شله ده په جهنم دوزخ کې تستغیث جهنم من حره. ټوله جهنم دوزخ د دې شلې د ګرموالي او تودوالي څخه پناه غواړي د خدای څخه. ټوله جهنم وهو مسكن من يؤخر الصلاة عن وقتها. دا د هغه چا دپاره دا عذاب ورکول کېږي دغه شله چې خپل لمونځ د خپله وخت څخه وځنډوي، وی هم کي پر خپل وخت یې ونه کړي. دغه شله ابن عباس وایي په دوزخ کې د هغه سړي دپاره ده چې خپل لمونځ په خپل وخت باندې نه ادا کړي، د وخت څخه یې وقفات وکړي. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بین المسلم والمشرک الا ترک الصلاة فاذا ترکها ای جهدها کان کافرا. په مابین کې د مسلمان او د مشرک فرق چی دی؟ علیه السلام وایي لمونځ. که چا لمونځ کاوه د شرک څخه خلاص دی، که لمونځ نه کاوه د مشرکو د فرق نشته. کوم چا که پرېښوي لمونځ او کوشش یې د لمانځه په پرېښولو سره وکړي، علیه السلام وایي کانه کافره، دا سړی کافر دی، ایمان نه لري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترك الرجل فريضة واحدة متعمدا كتبه اسمه على باب النار. علیه السلام وایي که چا یو سړي پرېښوي یو فرض د خدای په کسره، د ده نوم به پر دوزخ پر دروازه باندې خدای تعالی عز وجل ولیکي. فلان لابد له من دخول النار. خدای به د دوزخ په دروازه دا ولیکي چې دغه سړی چاره نه لري چې و دغه دوزخ ته دې داخل نه شي. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قولوا اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. دغه خواست کوي چې خدای شقي او محروم یې مه ګرځوې. ثم قال اتدرون من الشقي المحروم. صحابه ورته وفرمایل چې آیا تاسو شقي او محروم پیژنئ چې د خیر څخه محروم او بدبخت وي؟ قالوا لا یا رسول الله موږ نه پیژنو. قال الشقي المحروم تارك الصلاه. شقي او محروم علیه الصلاة والسلام وایي پرېښوونکی د لمانځه دی چې لمونځ نه کوي. لانه لا حظ له في الاسلام. بې لمانځه سړی په اسلام کې حصه نه لري. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تارك الصلاه على صحته لا يقبل الله توحيدا ولا امانه ولا صدقه ولا صيام ولا شهاده. علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې لمونځ ترک وي پرېږدي، خدای تعالی یې توحید نه قبلوي چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دی وایي، دغه کلمه یې خدای نه ورقبلوي. ولا امانته خدای امانت نه قبلوي، ولا صدقته او صدقه یې خدای نه قبلوي، ولا صيامه روژه یې خدای نه قبلوي، ولا شهادته کلمه د شهادت یې خدای نه قبلوي. وقد تبرأ الله منه والملائکة والمرسلون. خدای او د خدای ملک او انبیاء علیهم السلام ټول د دغه بېلمان څخه بېزاره دي. العیاذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة على صحته لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. علیه السلام وایي که چا لمونځ پرېښوي خدای تعالی به په ورځ د آخرت و ده ته په نظر د رحمت ونه ګوري او نه به خدای دی پاکي، وله عذاب علیم ډېر درناک عذاب په ورځ د آخرت ورته مسلط شي. وقال النبي عليه السلام اشر من امتي يسخط الله عليهم. لس انسانان دي زما په امت کې چې خدای په دنیا او په آخرت کې په هغو باندې غضب کړي او هم غضب پر نازلېږي. يوم القيامة ويأمر الله بهم إلى النار وجوههم عظام بلا لحم.
خدای تعالی به په ورځ د آخرت و اوته د دوزخ امر کړي وجوههم عظام بلا لحم په مخانو کې به یوازې اډوکي معلومیږي غوښ بیا د مخانو نه وي فقیلو یا رسول الله من هم